د پاکستان دفاع وزیر څرګندونو ته د مجاهد غبرګون ټي ټي پی د شل کاله په پاکستان کې ده. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د خواجه آصف څرګندونو ته د مجاهد غبرګون ټي ټي پی د شل کاله په پاکستان کې ده. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هغو څرګندونو ته په غبرګون کې چې ټي ټي پی وسلواله ډله په افغانستان کې ده ویلي چې ټي ټي پی د شل کاله په پاکستان کې ده. مجاهد همدغه راز وایي چې افغانستان هم د جګړې قرباني دی. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه د ورځې نهمه د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته په یو غږیز پیغام کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د پرونیو خبرو په غبرګون کې ویلي چې د ټي ټي پی وسلواله ډله له تېرو شلو کلونو راهیسې په پاکستان کې جګړه کوي او له دوی سره تړاو یې بې انصافي ده. خواجه آصف تېره ورځ ویلي و چې پاکستان کې د ترهګرۍ جګړه په افغانستان کې ده، خو د پاکستان نه بیا تورونو سره هم اسلامي امارت د پاکستان دغه ادعاګانې ردوي. د افغانستان اسلامي امارت ویان وړاندې وایي چې د پاکستان دا ډول ادعاوې له خپل مسؤلیت تېښته ده او هلته نا امني د دوی کورنۍ موضوع ده. د پاکستاني طالبانو ډله د شل کاله هلته جګړه کوي. د پاکستان دفاع وزیر تېره ورځ په دغه هیواد کې د وړمې ورځې پر چینایي انجینرانو له ځانمرګي برید وروسته په ایکس پاڼه لیکلي و چې د افغانستان اسلامي امارت د اسلام آباد ضد وسلوالو په مخنیوي کې ورسره مرسته نه کوي، نو اسلام آباد د پر ډیورنډ کرښه ټول نړیوال قوانین پلي کړي. پاکستان د وسلوالو د مخنیوي په پلمه له 2018 کال راهیسې پر ډیورنډ کرښه اغزن تار هم تیر کړی او د نارسمي لارو پر تړلو سربیره یې په رسمي لارو هم د خلکو تګ راتګ سخت کړی، خو بیا هم په دغه هیواد کې روان بریدونه د افغانستان د وخت پر حکومتونو ور اچوي. د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال افغان حکومت د وسلوالو په ملاتړ تورنابه او اوس پر اسلامي امارت هم ورته تورونه لګوي.